ستاسو سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د صحت په کلۍ کې به وئ. زموږ او تاسې د تېره ورځې درس چې و په نیم و یا غږپوهنه پېژندل و چې زموږ او ستاسو د درس اساسي موضوع وه. په دې موضوع د پوهېدو لپاره ما دلته یو څه راوړي دي دغه چې دلته مې یو کومکي پیج ورسره لیکلی دی، څلورم پیج کومکي. دا مو چې کله ورسره ولیکه دلته دا په دې خاطر چې ستاسو په درس کې ځنډ رانه شي او د هغې د ښه پوهېدلو لپاره موږ او تاسې یو څه معلومات نور هم زیات کړو. نو راځو د نن ورځې درس لپاره نن ورځ ما ستاسو لپاره یو څه مهم شیان چې موږ او تاسې په ژبه کې د هغې په واسطه په کلمه پوهېږو هغه راوړي دي چې هغه د غږونو د پېژندلو لپاره مهم توکي په لاندې ډول دي. لومړی فشار دی. فشار دا د شدیدو او خفیفو ادا کولو څخه عبارت دی چې ترتیب او مسیکیت په کلمه یا جمله کې رامنځته کوي. دا د فشار اساسي حیثیت دی چې که چېرته موږ او تاسې په یوه کلمه یا جمله کې فشار ونه لرو نو د هغې کلمې په ترتیب او د هغې په معنا څوک سم نه پوهېږي. لکه محمود ښه مطالعه کړې وه نو ځکه اول نمره شو. دلته موږ او تاسې دې ته که ځیر شو یوازې ووایو محمود ښه مطالعه کړې وه ځکه اول نمره شو، دا د دغې اواز بدلون موږ او تاسې اوس په دې کې زور راوړو، فشار پرې راوړو. محمود مو وښودو یوازې ساده نوم دی، که موږ او تاسې په دې باندې فشار راوړو ښه مطالعه یې کړې وه یعنې د دې صفت مو وکړ، دلته فشار واردېږي. که چېرته موږ او تاسې ووایو محمود مطالعه کړې وه اول نمره شو، دا یوه ساده جمله ده، فشار پکې نشته. که موږ او تاسې د هغې صفت کوو د دې لپاره موږ د هغې صفت کوو چې هغه لږ تشویق شي نو دلته وایو چې موږ محمود ښه مطالعه کړې وه. د ښه د دې فشار دی په دې کلمه یا په دې جمله کې فشار وارد شو په دې خاطر چې که څوک یې وویني نو وبه وایي چې رښتیا هم دا خبره ده چې یوه ښه مطالعه یې کړې وه، یوه سالمه مطالعه یې کړې وه نو ځکه اول نمره شو. نو دلته یو فشار په دې باندې وارد شو چې ښه مطالعه یې کړې وه په دې جمله کې، یعنې موږ او تاسې خپله په ژبه کې وینو چې محمود ښه مطالعه کړې وه یعنې ښه فشار په وارده وه، مطالعه کړې وه. دې سپاره خو ساده راغله، دا هم ساده ده او دا هم ساده ده، خو دلته د ښه د جملې یوه برخه مو دلته وویله چې محمود که موږ او تاسې ووایو ساده محمود مطالعه کړې وه، موږ او تاسې وایو ښه صحیح ده مطالعه خو یې کړې وه، خو که چېرته ووایو چې ښه مطالعه یې کړې وه جمله نیمګړې پاتې شوې ده خو یوازې یو فشار پکې راغلی دی. او که دویم فشار ته راځو نو ځکه اول نمره شو. نو په دې ځای کې دا معنا لري چې د دویمه جمله ورسره وکړه، دا ربط مو ورسره وکړ، د دې رابطه مو ورسره جوړه کړه د دې سره. کله مو چې ربط ورسره وکړ ځکه اول نمره شو، د ځکه یې بیا ټینګار په وکړه یعنې دلیل یې بیان کړ. دلته دلیل بیان شو چې ښه مطالعه یې کړې وه، نو چې ښه مطالعه یې کړې وه موږ او تاسې ته پته نه لګي چې بیا یې څه وکړه نو ځکه اول نمره شو. که موږ او تاسې دې ته ځیر شو دوه فشاره په دې جمله کې وارد شوي دي. دا فشار د یوې جملې په ښه والي او بدوالي یا د هغې صفات زیات بیانوي. دا د فشار ترتیبات دي، یعنې فشار چې دی دا شدید او خفیف اوزونو څخه عبارت یا ادا کولو څخه عبارت دی. دلته موږ او تاسو وایو چې فشار د خفیف شدید او خفیف ادا کولو څخه عبارت دی چې ترتیب او مسیکیت په جمله یا کلمه کې رامنځته کوي. د دې جملې ساده ډول داسې دی: محمود مطالعه ښه ورڅخه لر کوو، مطالعه کړې وه اول نمره شو. دا د دې ساده کلمه ده، په دې کې هیڅ فشار نشته، یوه ساده کلمه ده. محمود مطالعه کړې وه اول نمره شو. دا په یو چا باندې چې کله دا کلمه یا دا جمله واوري نو هیڅ تاثیر ورباندې نه کوي ځکه چې په دې کې ټینګار نشته، په دې کې فشار نه دی وارد شوی. که موږ او تاسو ووایو چې ښه مطالعه یې کړې وه یا موږ او تاسو ووایو سخته مطالعه یې کړې وه یا ووایو ډېره مطالعه یې کړې وه سالمه مطالعه یې کړې وه نو ځکه اول نمره شو. دلته دویم فشار هم واردېږي نو ځکه اول نمره شو. دا د دې لپاره زیات مهم دي. بل راځو آهنګ. دا هم د اوازونو په پېژندلو کې زیاته ونډه لري چې د جملې په معناییز بدلون کې او د هغې په پېژندلو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. څه ډول؟ موږ او تاسې دلته که ځیر شو دې جملې ته ما یو څو نښې لګولې دي. یوه مې دا د ټکي نښه ورته لګولې ده، یوه مې دا د ندایا نښه ورته لګولې ده او یوه مې د سوالیا نښه ورته لګولې ده. نور نښې هم ورته لګولی کېږي، دا نښې هم ورته لګولی کېږي او دا نښې هم ورته لګولی کېږي، سرچپه پیښ او لاندې توری چې وي دا ټول نښه ورته لګولی کېږي خو په خپل ځای کې د استعمال پر ځای. موږ او تاسو دلته وایو چې زهیر په مکتب کې دی. دا یوه ساده جمله شوه. زهیر په مکتب کې دی
دا خو یوه ساده جمله شوه. دا چې ساده شوه دا یوازې ټکی به ورته ولګوو. دا د دې معنا ولرله چې یوه ساده جمله شوه او پوره شوه. ظهیر په مکتب کې دی، دا خو پوره شوه. که چېرته موږ او تاسې د تعجب په ډول ورته ووایو د ظهیر په اړه موږ او تاسې خبرې کوو او ظهیر ورک شوی دی، ناڅاپیره پیدا شوی دی او په مکتب کې دی، موږ وایو چې ظهیر په مکتب کې دی، یعنې تعجب ډول اختیار کړو، یعنې حیران شو چې ظهیر په مکتب کې دی، مقصد پیدا شوی خو دی، خو موږ او تاسې تمه پرې شوې وای چې د ظهیر به پیدا کېږي او که یا که موږ او تاسې ناڅاپي واورو چې ظهیر په مکتب کې دی نو ووایو چې ظهیر په مکتب کې دی، یعنې آهنګ به پکې وارد کړه، یوازې آهنګ به په دې کلمه کې راوړ، نو دې ته وایي دا د تعجب ډول ته بدله شوه. او پوښتنه هم په همدې ډول جوړېږي. که یو چا څخه پوښتنه وکړو چې ظهیر په مکتب کې دی، موږ او تاسې پوښتنه ورڅخه وکړو چې ظهیر په مکتب کې دی، یو څوک راته پوښتنه چېرته ځې؟ مکتب ته روان څه کوې؟ پوښتنه ورڅخه وایي چې ظهیر په مکتب کې دی، دی درته ووایي چې هو په مکتب کې دی، د هو ځواب درکړي یا نه ځواب درکړي. دا د دې کلمې هغه آهنګ دی چې آهنګ جوړوي. دریم چې ما تاسو ته کوم توري وښه دا د شرح معنا لري، د دوه توري. شرح دا معنا چې نور تشریحات هم موږ او تاسو ورکوو. که موږ او تاسو دا جمله ووایو چې ظهیر په مکتب کې دی، دا توري ورته ولګوو، دا د دې معنا لري چې ظهیر په مکتب کې دی صحیح ده، خو نور تشریحات هم ورکوو. په مکتب کې څه کوي؟ درس وایي، صنفونه صفه کوي، میزونه جوړوي، ښیښې جوړوي، استازي کوي، دا ټول د دې لپاره دا شرح شوه. نو د دې لپاره چې آهنګ مو ښه زده کړی وي، د غږونو په پېژندلو کې آهنګ، فشار او دریم چې دی موږ او تاسې چې وایو هغه بل چې دی وصل او فصل دی چې په فارسي کې د څخه زیات کار اخیستل کېږي.